بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورونه کله چې یو سړی مسلمان وي لکه څنګه چې حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي كل مولود یولد على الفطره هر انسان دا په فطري ایمان باندې پیدا کیږي فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نو مور او پلار بیا هغه نه یا نصرانی جوړي یا تین يهودي جوړي او یا تین مجوسي جوړي نو ورونو دا به څومره د عیب خبرې چې د يهودي زوی يهودي وي د نصرانی زوی د نصرانی وي او د مجوسي زوی د مجوسي وي او د مسلمان زوی د خپل دین باندې حفاظت نه کوي په کار دار چې موږ او تاسو خپل زامنو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته په اسلامي تربیت باندې تربیت ورکو اسلامي تربیت ورته ورکو د دې وجه نبی عليه الصلاه والسلام وی مروا اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين بچنه ته امر وکي چې المنځو کې او دا په وکلنۍ کې چې دوه کلو شو المون باندې ورته امر وکړه چې بچنه المنځ کوه وضربوهم عليها به نبی عليه الصلاه والسلام وی تاسو د خپل بچن وهي چې بیل مونږ نه کاوه وهم ابناء 10 سنين چې لسکلن شو بیل مونږ نه کاوه په دې مونږ وهي دا تربیه ورته د اول نه ورکي د ماشومتوب نه دا ورته ذهن کې کینه وای چې د مونږ مهم عبادت دی تاسو نه کوئ چې بچی دا سپری دی چې ظلمین شي او المون نه کوي وفرقوا بينهم في المضاجع او چې کله غټ شي د وکلنۍ نه او لسکلنۍ نه پورته کیږي نو بیا یې په توشک او بلستن او کمپله کې یو ځای مه سملوي بلکې هر چاته ځای بیل کوي ځای ورته څنګه کوي بیل کوي په کار دار چې د وړکتوب نه د ماشومتوب نه د مسلمان بچي اسلامي تربیه واخلي او په لمونځ او په عبادتو باندې عادت وي او د الله رب العالمین عبادت وکړي او غایه او مقصد د دې نه دا چې الله رب العالمین من او تاسو ټول د الله رب العالمین د رحمت امید لرو او الله رب العالمین من او تاسو د رحمت سبب وګرځو او الله رب العالمین جنت ته داخل کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين